سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، بیا هم د OPD اکاډمۍ زده کړو ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ او تر دې دمه به د صحت په کالیو کې پټ وئ. درنو زده کوونکو، د ریاضۍ ټولګی دی، د حساب برخه ده. تېره برخه کې موږ دریم لوست پای ته ورسولو چې په دغه برخه کې موږ د اعدادو ډولونه چې کوم وو، یعنې په عمومي توګه هغه موږ ولوستل او هغې باندې په عمومي ډول سره بحث وکړو. نن زموږ څلورم لوست دی. په دې برخه کې کوم موضوعات چې زده کوو هغه د اعدادو د سیټ ډولونه دي. دا ډیره مهمه، ډیره اړینه موضوع ده. یعنې د ریاضۍ تر پایه پورې دا موضوعات تاسو باید په ښه ډول سره زده وي، ځکه هر ځای کې تاسو دې سره مخامخ کیږئ. لکه طبیعي عددو سیټ شو، یا دې ترڅنګ کسري عدد شول، یا منفي عدد، یا مثبت عدد. یعنې هر ځای کې تاسو ته د ریاضۍ په برخه کې مخته راځي. هغه که د مثلثاتو برخه وي، تابع برخه وي، انټیګرالونه وي، الجبر وي، جذرونه وي، یعنې هر برخه چې وي نو دا برخه ښه په دقت زده کړئ او ښه په دقت ځان سره نوټ کړئ. راځو درس پیل کوو د اعدادو د سیټ ډولونو څخه. یعنې دغه برخه باندې بحث کوو چې اعداد سیټونه چې دي دا په کوم ډول سره دي او اعداد په عموم کې په کومو برخو باندې ویشل شوي دي. نو لومړی راځو په عمومي توګه اعداد په کومو برخو باندې ویشل شوي؟ په دوو برخو. اعداد په حقیقي او غیر حقیقي برخو باندې ویشل شوي. دا در سره نوٹ کړئ. دې برخو ته بیا یعنې خپل ځای کې خپل درس لري چې حقیقي عدد کوم عدد دي او غیر حقیقي عدد کوم عدد دي. او فعلا که یو لنډ وضاحت درکړم، یعنې حقیقي عدد هغه عدد دي چې د اعدادو په محور کې شتون ولري، لکه مثبت 1، مثبت 2، منفي 3، منفي 4، یعنې شتون ولري د اعدادو په محور باندې. دا حقیقي عدد دی. او غیر حقیقي بیا هغه دی چې په محور، یعنې د عدد په محور باندې شتون ونه لري. نو د اعدادو محور چې کوم دی، که دې سره هم بلد نه وئ، راتلونکي درسونو کې زده کوو. فعلا یوازې دا برخه در سره نوټ کړئ چې اعداد په عموم کې په څو برخو باندې ویشل شوي؟ په دوو، حقیقي او غیر حقیقي. لومړی راځو حقیقي اعدادو باندې بحث کوو چې دا کوم اعداد دي. حقیقي اعداد په خپل نوبت باندې بیا هم په دوو نورو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړی برخه چې کومه ده هغه ناطق اعداد دي، او دویمه برخه چې ده هغه غیر ناطق اعداد دي. دا برخه باندې هم بیا بحث کوو چې ناطق څه ته وایي او غیر ناطق څه ته وایي. وروسته له هغې ناطق اعداد په دوو نورو برخو باندې ویشل شوي، په تام یا پوره عددونو باندې او کسري عددونو باندې. تام چې کوم دي دا یعنې پوره عددونه چې وي، مثلا لکه 3 یا هم 4، دا یو تام عددونه دي. کسري یعنې چې د کسر په ډول وي. تاسو ممکن لږ کسر سره بلدتیا ولرئ، مثلا 3/4 دا یو کسر دی، یو عام کسر دی. دا ناطق اعدادو له ډلې څخه شمیرل کیږي. تام عددونه بیا په درو نورو برخو باندې ویشل شوي، مثبت عدد، صفر او منفي عدد. یعنې تام عددونه هغه عددونه دي چې د اعدادو په محور کې څه ولري؟ شتون ولري. ځکه چې مثبت عدد هم د اعداد په محور کې شتون لري، صفر هم او منفي عدد هم. وروسته له هغې منفي عدد په کومو نورو برخو باندې نه دي ویشل شوي، خو مثبت عدد په دوو برخو باندې ویشل شوي. یو طبیعي عدد دی چې دا هم مثبت عددو له ډلې څخه شمیرل کیږي، او بل مکمل عدد دی. دلته یو بله خبره هم شته چې صفر هم په مکملو اعدادو په سیټ کې شامل دی، یا هم د مکملو اعدادو په سیټ کې صفر هم شامل دی او مثبت عدد هم شامل دی. یعنې مثبت عدد په دوو برخو کې رول لري، هم طبیعي برخه کې او هم مکملو اعدادو سیټ یا دغه برخه کې. او صفر یوازې د مکملو اعدادو په برخه کې رول لري یا شتون لري. د هغې وروسته بله موضوع چې ده هغه غیر حقیقي عدد دی. غیر حقیقي عدد په عمومي توګه په خلاصه ډول سره په دوو برخو باندې ویشل شوي، موهومي عدد او مختلط عدد. دا بیا وروسته موږ مطالعه کوو چې موهومي عدد کومې برخې ته وایي یا مختلط کومې برخې ته وایي، ځکه دا د جذرونو اړوند برخه هم ده، یعنې په دې برخه کې هم شامل دي موهومي عدد. او له هغې وروسته مثلا دا برخه چې کومه ده موهومي او مختلط عدد، دا ډیره کانکوري برخه ده، یعنې په کانکور کې ډیره شامله ده. او دې ترڅنګ دا برخه چې کومه ده دا د 11 ټولګي په ریاضۍ کې هم شامله ده دغه برخه. نو محترمو زده کوونکو، زموږ څلورم لوست په همدې ځای پای ته رسیږي. موږ د اعدادو سیټونه ولوستل چې په کومو برخو باندې ویشل شوي. دا برخه تاسو باید ځان سره ښه نوټ کړئ، په ښه ډول ځان سره ولیکئ او ښه یعنې په ښه ډول سره حفظ هم کړئ،
ترڅو ښه پرې پوه شئ، ځکه راتلونکي کې موږ مثلا دا ټول سیټونه وایو، دا ټول عدد وایو، نو تاسو باید پوه شئ چې دا حقیقي عدد دي که غیر حقیقي، دا تام عدد دي که کسري عدد، یا دا طبیعي عدد دي که مکمل عدد، یا مفهومي دي که مختلط. نو دا زموږ څلورم درس چې په همدې ځای پای ته رسېږي. او که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، دا حتما در سره سبسکرایب کړئ ترڅو راتلونکي فزیک، کیمیا او داسې نورو برخو څخه هم خبر شئ. او دې ترڅنګ که چیرې نور ملګري او دوستان هم پېژنئ چې واقعا دغې زده کړو ته اړتیا لري، هغوی سره هم دا درسونه شریک کړئ ترڅو هغوی هم ګټه ترې واخلي. بیا هم ستاسو له لیدو او اورېدو څخه یوه نړۍ مننه.